کچی تاسو خپل کمپیوټر کې وګورئ کېدای شي چې تاسو دغه ټریس بار شاته بوزي او د سکرین پر اړه کې هیڅ کم تغییر را نشي او یا دغه نایټ لایټ اپشن که تاسو وګورئ نو دا تاسو آن او آف کولای نشي دا څه ستونزه ده د دې لپاره موږ ته یو سافټویر پکاري د ګرافیکس ډرایور په نوم یعنی کله چې تاسو وینډوز انسټالیشن کمپیوټر ته وکړئ د دې وینډوز انسټالیشن نو وروسته به تاسو د ګرافیکس ډرایور باید ضرور انسټال کړئ دا ګرافیکس ډرایور چې دی دا په یو سی ډي کې پیدا کیږي هغه د سی ډي نن سبا نوم چې دی اټو ډرایور دی بازار کې دا سی ډي خرڅېږي یعنی یو وینډوز د چتا انسټال کړه د وینډوز نو وروسته به تاسو د اټو ډرایور سی ډي راخلئ او دغه ګرافیکس ډرایور به تینا انسټالوي ځکه دا ګرافیکس ډرایور ډیر ضروری دی دا باید چې ضرور تاسو انسټال کړئ یو هم دغه چې دغه د سکرین رڼا کمول او زیاتول یعنی برایټنس دا سره جوړیږي او بل دا کته ال سی ډي او یا هم د خپل کمپیوټر د پروجیکټر سره وصل کې نو کچې تا ګرافیکس ډرایور ته نه انسټال کړي بیا تاسو سره د کمپیوټر ال سی ډي سره نه وصل کیږي کته دا لاین ورکی کنه التا آوټپوټ ناراضي التا پروجیکټر کې دویمه ډسپلی ته ناراضي بیا ال سی ډي او پروجیکټر هم به کار نه کوي چې کله ګرافیکس ډرایور انسټال نه وي نو دا دوه مهم کارونه د دې دادي